الله پاک فرمایي سيقول السفهاء زردي چوای با کمقل خلق سيقول السفهاء زردي چوای با کمقلان من الناس د انسانانونا ما واللهم سشو ګرځول دوی یعنی نبی پاک علیه السلام او دا وی تابعدار سشو ګرځول دوی واړول دوی عن قبلتهم التي دا قبله د دوینا كانوا عليها چو اغي تمخكون کی كانوا عليها انا كانوا متوجهين عليها چو اغي تمخكون کی بیت المقدس نتشو واړول نو جوابونه توزګور الله پاک فرمایي قل ورته وای نبی پاک علیه السلام لله المشرق والمغرب خاص دا الله پاک لپاره مشرق او مغرب دی خاص دا الله پاک لپاره مشرق او مغرب دی يهدي من يشاء الله جل شانه هدایت او راهنمایي کوي چاته چې اراده وش الى صراط مستقيم په طرف د لارې نه الله پاک فرمایي وكذلك جعلناكم امه وسطا وكذلك سمعنا معنا دادا كما جعلنا قبلتكم خير القبل لکه څنګه چې موږ ګرځولې د قبله تاسو بهتره پټولو قبلو کې كذلك جعلناكم امه وسطا دغه شان ته موږ تاسو ګرځولې استي امت غورا بس د غوره امت لپاره غوره قبله پکار ده کنه لکه څنګه چې موږ ګرځولې د تاسو قبله غوره قبله دغه شان موږ ګرځولې تاسو امه وسطا امت غوره انصاف کوونکی لتكونوا شهداء على الناس دې بدو معنا غني یو معنا دا لتكونوا د دې لپاره چې شي تاسو شهداء حق بیان کوونکی على الناس خلقتا ويكون الرسول او شي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا تاسو ته حق بیان کوونکی یو ترجمه بلمشته الله پاک فرمایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من نه د ګرځولي هغه قبله كنت عليها چې ته یې پاغي باندې معنا دا ده انت الان عليها چې ته په الحال یې پاغي باندې کعبه مبارکه نه مراد ده من نه د ګرځولي هغه قبله كنت عليها چې ته یې پاغي باندې کعبه مبارکه الا لنعلم من د دې لپاره چې موجوده لنعلم معنا لنميز چې موجوده کو من هغه چاله را يتبع الرسول چې تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي دوی را جدا ممن ده هغه چانه ينقلبو چې هغه اوري على عقبه په خپل پوند باندې الله پاک فرمایي وان كانت لكبيره اگر چې دا تحویل د قبله لکبیرتن خامخا ګران کار دی درون بوج دی الا علی الذین مگر پاک کسانو باندې درون کار نه دی بوج نه دی حد الله چې الله پاک ته هدایت کړی الله پاک فرمایي وما كان الله ليضيع ایمانکم ندی الله جل شانو چې ضایع او برباد کی منځونه تاسو انا دا کوم منځونه چې تاسو بیت المقدس طرف ته مخ کړی دی هغه قبول دی هغه قبول ان الله بالناس لرؤوف الرحيم بشک الله جل شانه په انسانانو باندې خامخا شفقت کوونکی او نهایت مهربان دی الله پاک فرمایي قد نرى تقلب وجهك بشک من باندې دل تقلب وجهك بار بار اړول د مخ مبارک ستا په السماء په طرف د اسمان چې کله ماته الله پاک حکم کوي چې کعبه مبارک طرف ته مخ وګرځوا فلنولينك قبلة دا وعده ده اورسته به افاده وعده ده فلنولينك الله پاک نبی پاک علیہ السلام ته فرمایل خامخا من بواړو تعالی را او بغرزو تعالی را قبلتن هغه قبله طرف ته تر دعا چې ته خو خیر غیلرا دا وعده وا اوس حکم راغی افاده وعده وشو حکم راغی چې فولي وجهك تو ګرځو مخ مبارک بل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا یې طرف د کعبه مبارکه تا وحيث ما كنتم فكم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم وګرځوي مخونه تاسو شطر او طرف د مسجد حرام تا وان الذين اوتوا الكتاب بشکا کسان چې اوس کتاب ورکړی شوی دی يهود و نصارى لا يعلمون خامخا وي پويږي انه الحق چې بشک دا تحويل د قبله حق دی من ربهم د طرف د رب د دوینا وما الله بغافل ندي الله پاک نه خبر عما يعملون دا کارونه چې دوی کوي الله پاک فرمایي ولئن اتيت الذين خامخا کچیرتا تبیش کې هغه کسانو ته
اوتل کتابه چاغو ته کتاب ورکړی شوی دی ته دوی ته پیش کی بكل آیه هر قسم دلیل ما تبعو قبلتک دوی تابعداري نه کوي د قبله استا ځکه چې په دوی کې تعصب دی زد او عناد دی وما انت بتابع نه ته تابعداري کوونکې قبلتهم د قبله د دوی ځکه چې پتا کې تسلک موجود دی ته په حق باندې کلکی وما انت نیت بتابع تابعداري کوونکې قبلتهم د قبله د دوی ځکه چې پتا کې تسلک موجود دی ته په حق باندې کلکی وما بعضهم ندی بعضی د دوی بتابع تابعداري کوونکې قبله بعد قبله د بعض نورو د يهودو د نصارا خپل منځ یو به بیت المقدس یو طرف ته منځ کول بل د بیت المقدس بل طرف ته منځ کول د دوی خپل معاملې کې تعصب موجود نو د تعصب د وجنا وما بعضهم بتابع قبلة بعض نو بعض د دوی چې يهود دي مثلا تابعداري کوونکي د قبله د بعضو چې نسوارا دي ولا ان اتبعت اهواهم خامخا کچرته بالفرض تابعدارو کې د خواهشات د دوی ولا ان اتبعت اهواهم فرضا کچرته تابعداریو کې د خواهشات د دوی بالفرض من بعد ما جاءك من العلم پس دا غنه چراغله دی تا ته علم حق علم تا ته راغله دی چې کعبه مبارک طرف ته مخ کول ته ضروری دي انك اذا لمن الظالمين بشکته په دغه وخت کې خامخا شي د زیاتی کوونکو نه د خپل ځان سره الله پاک فرمایي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورکړي دی هغه ته کتاب يهود دي نصارا دي يعرفونه اغوی پیجنی حقانیت دی رسول صلی الله علیه وسلم یا حقانیت د قران کریم یا حقانیت د تحویل د قبله دی تفسیر پکې دي يعرفونه اغوی پیجنی حقانیت دی رسول کما يعرفون ابناهم لك څنګه چې پیجنی خپل ځامن وان فريقا منهم بشک یودل د دوی نه یکتمون الحق خامخا پټوي حق لرا دا نه کار ډل وهم يعلمون حال دا چې دوی پویږي په حق باندې حق پویږي او به پټي اوس الله پاک تعریف د حق چې حق پیژنې الحق من ربک دا مبتدا خبر دی حق چې دی هغه د ربک چې د طرفه د ربستاني وحي حق دا منزل دین حق فلا تكونن فاستمكيزا من الممترين بشك وكنا دي ركو سر